أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن توضأ کچیر او دست تازه کی بالماء المشکوک په هغه اوبو سره چې هغه شکمنې اوبه وي او بالماء المکروه یا په هغه اوبو سره چې هغه مکروه اوبه وي ثم وروسته وجد پیدا کی ماء خالصا خاص اوبه پیدا کی لیس علیه نسته پر د باندې غسل پرمنزل ما د هغه اصابه چې دغه اوبه ورسېدل دي دا مشکوک اوبه یا د مکروه اوبه چې ورسېدل دي د هغه ځای پرېولل یا د هغه شی پرېولل بیا پر د باندې نسته د هغه راګرځول نه غواړي هغه پرېولل نه غواړي و اما په تحقیق سره ما هغه لزقه چې مشرتي وي من الدم د وینې اسائل هغه بهیدونکې وینې باللحم په غوښ پورې یو سړي غوښ راواسي په هغه پسې هغه سائل وینې هغه بهیدونکې وینې پورې ومشرتي پورې مشرتي دي په هو دا چې د نجس مردار دی ولې دا سائل هغه وینه چې بهیدونکې وینې وي هغه مردار ده و ما هغه بقي چې پاتې په لحم په غوښ کې فليس بنجس هغه مردار نه ده و ذکر فی المحیط هغه ذکر شوی دی دا په محیط کې نو کچیر دا وینه د په غوښه کې په خپل پاتې د ځان وینه یا بهیدونکې وینه نه پورې مشرتي نو دغه وینه چې د مردار نه ده ورایت ما ولیدل په بعض الكتب په بعضی کتابو کې اتحال تور والقلب زړه اذا هغه وخت شقه چې پری کې سره پری کې پر میان باندې د سره چاک کې وخرج ووز منه د دې صدمن ویني ليس بسائل بهیدونکې وینه نه وي ليس بشيء دا شيء نه دی وقال في الملتقط په ملتقط کې ویل دي ولو صلى کچیر المنز وکي وهو دی حامل یعنی بار کړي ورجل یو سړی شهید وعليه پر دا شهید باندې د ما او هو ویني د دا شهید بیا يجوز روا دي صلات المز یو سړی په مانځه باندې ولاړ دی د په شا باندې شهید دی دا شهید خو په وینو لړل دی خپل وینه پر دا شهید باندې ستا نو د دل منچ دی هغه يجوز صلاته د دل منز روا دي وقال ویل دی په موضع آخر په بل ځای کې ویل دی امراه شذا صلت المنز کی وهي د حامل بار کړي وي پورته کړي وي سبین کښنه په شا کړي وي د المنز کی په منځه ولاړ وي کښنه په ځام سي تړلې وي یا په شا کړي وي و ثوب السبي او جامع د کښنه نجس مردار وي جازت صلاتها دغه شذ المنز صحیح دی اذا هغه وقت اصلحه کچیر حساب کې یو چا مسارینو کلمه شاتن د پسه میتتن د مړه پسه یو سړی پسه لال کړی دی د دې پسه کلمه راواستلې پرې منځلې بیا په شا کې فصلى بها د دې سره المنز وکي جازت صلاته د دل من جایز دی ولو صلى کچیل منز وکي و معه د دسه فارت مسکی هغه غټي د مسک و یعنی د مشک غټي ور سره و یعنی معنا دا النافجه نافجه و د دې نوم نافجه ده دا مشک چې پکښې دا یو غټي ده دا مشک په خپل چې دی دا د وینې مثال لري د یو قسم وینه ده چې راسي په دا غټي کې ودرېږي نو بیا دا وچه چې دې ته مشک ویل کیږي د دې بیا خوشبويي راځي دا د وسی سره ور سره وي جازت روادي صلاته المنز ده کچیر دا نافجه د غټي د په جیب کې ودا د مشکو د دل من جایز دي امراه شذا صلات المنز وکي ومعها سره د شذ سبيون کشنی و میت مړ فین کان کچیر و لم یستهل رغه نو کړي دا کشنی आवाज نو کړي چې پیدا سو مړ کشنی ول دغه مړ پیدا سول او आवाज نو کړي د دې سره ور سره د خپل منځه ولاړ و عند ولادته په وخت د پیدا کېدو رغ نو کړي فصلات حال منز د دې چې دی فاسده فاسد دی سوان برابر خبره د غسل دغه کشنی پرمنځلې غسل ور کړي ولم يغسل کني غسل ور کړي کې غسل ور کړي وي کني ور کړي د دې المنز فاسد دی د دې المنز نه دي سي وکذالک دا غره کم المنز نه دي سي ان استهله کچیر رغ کړي ولو دا کښنی چې پیدا سو رغ کړي و بیا مړ ولم يغسل غسل نه ور کړي ګوره رغ کړي او غسل نه ور کړي بیا هم منز نه دي سي المنز فاسد دي و ما ان کان کچیر و قد استهله رغ کړي و غسل ور کړي و فصلات حال منز د دې چې دی تامتون پردي ګوره په هغه دوه حالاتو په دواړو حالاتو کې رغ کړي وو کې نو کړي چې غسل نه ور کړي دغه شجل منز فاسد دي او کچیر رغ کړي و دی غسل ور کړي و بیا المنز پرس ذکره فی العیون په عیون کې ذکر شوی دی وذكر ذكر سويدي في نوادر فنوادر ابي الوفاء ده ابي الوفاء قال يعقوب ويلد امام يوسف رحمه الله عليه ده امام ابو يوسف صاحب نوم چې دی خپل نوم يعقوب دی لو صلى کچل منځ وکي په جلد په پوست باندې خنزير د خنزير مدبوغ رنگ سوي پخسوي پوست جاز روادي دا ذکر چې دی د امام يوسف صاحب څخه دی وقد اساء په تحقیق سره ګناهګار دی کچیر د پر پوست باندې د خنزير
چې هغه پخ سوی چمړه جن جوړه سوی وه د پر دې باندې لمونځ وکړي نو د ده لمونځ وایي صحیح دی خو لیکن دی ګناهګار دی. وقال ابو حنیفه او امام صاحب رحمت الله علیه وایي و محمد امام محمد صاحب وایي لا تجوز نه دی روا صلاته لمونځ ده فيه پر دا پوس باندې یعنی پر دا پوس باندې امام صاحب او امام محمد صاحب وایي لمونځ نه دی روا ځکه چې خنزیر چې دی په یوه حال کې د پوس نه پاکیږي که چیرې پوس هم نه دی پاک که د غیب هم نه دی پاک د پوس د خنزیر چې دی دا پاکیږي نه. ولا یطهر نه پاکیږي بدباغتي په پخېدو سره دا پوست د خنزیر. ولو سواله کې چې لمونځ وکړي ومعه د سره بیضة هګۍ وه هګۍ ورسره وه قد په تحقیق سره ساره ګرځېدلې وه محوها ژړ د هګۍ د من وینې د ده په جیب کې هګۍ ده د هګۍ ژړ وینه ګرځېدلې ده یعنی چې چی سوې د وینې حالات تکللې ده تجوز روا دی صلاته المنز د په جیب کې د هګۍ ده د وینو ډکه نو د المنز په دې باندې روا دی. ولو صلا کې المنز وکي او معه د سره قاروره ولا یعنی یو چشو یو دبلې ولو په دې کې بولي وي یعنی په دبلې کې بول ورسره دی د سره ورسره دی لا تجوزو نه دی روا نو بیا په دغه باندې د دلمنز نه دی روا که چیرې د سره د دبلې وو په هغه کې بولي ولې دلمنز کاوي د دلمنز نه دی روا. رجل سړی سواله کې لمونځ وکړي فی ثوب محشوب په جامه کې د پنبو فلما هر هغه وخت اخرج چې ویستی حشوه هغه جامه د پنبو وجد پیدا کې پی په دغه جامه کې فارتن رک میتتن مر یا بستن وچ ګوره هم وچ سوی دی هم مر دی مرک په دا جامه کې پیدا کې ینظرو فکر دی وکي و دی ګوري ان کان کچیر وو په ذالک ثوب په دغه جامه کې خرق التروالی و دا جامه چیرې ولا او ثقب یا سری کې پکښې و په دا جامه کې یعید راودي ګرځي صلوات المنځونه 3 ایام د درو ورځو ویلې چې د په دا جامه کې کسری او یا چیروالی ولو نو د درو ورځو د درو شپو منځونه راوګرځوي و الا کچیر نو سری یعید راودي ګرځي جميع ټول منځونه ما هغه صلا چې کړی دي بذالک الثوب په دا جامه کې چې د جامه غوسته د څونه منځونه د کړی دي هغه منځونه د هغه شپه د ګور دار او ګرځي و من هغه څوک لم یجد کنه کې پیدا ما هغه یزیل چې لیر کې به په دې سره نجاست المرداری صلی المنځ وکي معها سره د مرداری ولم يعد ندر ګرځي یعنی معنا دا ده اذا وکانه کچیرو علی جسده پر بدن د باندې نجاست المرداری و هو د مسافر و وليس معه د سره نو ما انوبه او کان یاوی معه د سره ما انوبه و هو د يخاف بیردی العطش پر تند باندې یعنی وبو ور سره دی کچیر ز په دې باندې دا ځان یا دا جامه پریمنځم نو بیا به زه څه د تند سبب مرسم یجوز روادي له دته اندای صلی چې المنځ وکي بها په دغه مرداری سره و ان کانت کچیر و النجاست مرداری په ثوب په جامه کې کچیر جامه مردار و ګوره خو بدن دی که بدن د مردار د دغه مرداری سره د المنځ وکي کچیر د سره دغه بیرول کچیر ز په دا وبو باندې او د تازه کم نو دای نه زه د تند سبب مرسم یا ګر سره وبنه ور سره نو دغه مرداری سره دی المنځ وکي او ان کانت کچیر و النجاست مرداری بالثوب په جامه کې ان کان کچیر و اقل کما من ربع الثوب در څلرمه در جامې طاهرا پاکوه یعنی در څلرمه اندازې د جامې لږ اندازه پاکوله یعنی پر څلرمه لا نه په ودی چې بالخيار په اختیار کې دی انشاء کې خوښ سو صلی المنځ وکي به په دا جامه کې و انشاء کې خوښ سو صلی المنځ وکي عریان لت و په دا دوه کې د اختیار لري د جامه خمردار ده یعنی دونه د څلرمه اندازې کم اندازه په دا جامه کې حلاله ده نور ګرد مردار ده وز د اختیارمند دي کچیر دی په داغه مردار جامه کې المنځ کې او کلچ المنځ کې د دواړو اختیارات د تستا و ان کان کچیر و ربعه څلرمه د جامع طاهرا پاکوه و ثلث 4 اغدره څلور حصے چې وي یا د څلور حصے درې حصے چې وي نجسن مردار وي لم تجوز روا نه دی صلات المنز عریانا پلت سره یعنی دا وای س په څلور شي کې حلاله ده پاکه ده نور د المنز پلت باندې جایز نه دی بل يصلي المنز کې به په جامه سره بلا خلاف بلا خلاف وعند محمد پنځ د امام محمد صاحب يصلي المنز کې به په دې سره په الوجهين په دواړو وجو کې که هغه وجه د چې جامه ګرد مردار ده یا زیاته ایسه یو یا کم ایسه نو د په دواړو سو کې د منز سو کې په دغه جامه کې دی وکي
وین صلی که لمونځ وکړي عریانا په لڅ سره یصلي لمونځ وکړي قاعدا په ناست سره که چیرې په لڅ لمونځ کاوه یا جامه یې لرې کول لمونځ یې کاوه قاعدا په ناست دې وکړي یو هم اشاره دې وکړي بالرکوع په رکوع سره و سجود په سجده سره لڅ دې لمونځ وکړي په ناست سره په رکوع او په سجده دې نه کوي په اشاره دې وکړي لمونځ یعنی اشاره دې د رکوع دپاره هم وکړي د سجدې دپاره دې هم وکړي ثم وروسته اذا وصلى که لمونځ وکړي فکیف یقعد چې څنګه کښېني قال بعضهم بعضي علما بیا وایي چې سره کم دی کښېني هغسې دي او بعضي علما بیا وایي کما یقعدو لکه چې کښېني په صلات په لمانځه کې دی ناست دې وکړي لکه د اتحیات په رقم چې کښېني په لمانځه کې وقال فی ذخیرة په ذخیره کې وایي یقعد کښودني ویمد ودې غځي رجلیه پښې الى القبلة د قبلې او خواته دا پښې دې د قبلې او خواته وغځي دا رقم دې کښېني ویزع کښېدي یدیه لاسونه على عورتي پر عورت باندې الغلیظة یا غلیظه عورت کم غلیظه عورت چې د ښکاره دی پر هغه دې د لاسونه کښېږدي لاسو په لاسو دې پټ کړي سوام برابر خبر د سوال الله کې لمونځ وکړي نهارن د ورځې او په لیل یا په تیاره کې مظلمتن یعنی په لیل په شپه کې مظلمتن په تیاره کې او په البیت یا په کور کې او په صحرا یا په صحرا کې او هو الاصح دا ښه خبره ده که چیرې دی ځای لمونځ وکړي که د ورځې کې که د شپې کې یعنی په دې ځای کې وکړي چې هغه دی په تیاره کې وي په کور کې دی په یو ځای کې نهام وي خو ښه خبره دا ده وان سوال الله کې لمونځ وکړي قایما په ولاړ سره اجزاه روا دي والاول اوله خبره ده چې ده چې په ناست په اشاره سره کوي افضل دا خبره بهتره ده چې په ناست لمونځ وکړي او په اشاره سره وکړي بهتره خبره ده ولو قام کچیر ودرې علی شی پر یو شی باندې نجس مردار شي وصلی المنځ وکي لا يجوز روانه دي کچیر پر مردار شي باندې ودرې د المنځ وکي د المنځ روانه دي ولې د المنځ د پاره یو شرط دا دی چې پر کم ځای المنځ کې هغه ځای به پاک هغه شی به پاک ولو صلی کچیر المنځ وکي علی شی پر شی باندې مبتنن استر والاو فی باطنه په استر د کې یعنی په دننه د دې کې قذر مرداری و ان کان کچیر و مخیتن ګندل سوی و د استرو والا شی سره ګندلی لا تجوز روانه دي یعنی صورت یولو نو بیا دغه روانه دي د المنځ و لم یکن کچیر نو مخیتن ګندل اجازه بیا روا دي المنځ ولو سجده کې سجده وکاله شی پر شی باندې نجس مردار تفسدو فاسدی کچیر د سجده کول هغه ځای مردار ولو یا غشی مردار دی د سجده پر کول نو المنځ فاسد دي وقال ويل دي ابو يوسف رحمه الله امام يوسف صاحب ان اعاده كثير اعاده وكل راوي ګرځادي حين په وخت علم چې پوسو على شيء پر هغه شی باندې په دې د پوسو چې دا شی مردار دی برته جن راو ګرځادي طاهرن پاک ځای ته لا تفسدو نه فاسدي را سره دا غزا سره لیر کی پر پاک ځای کې شوی بیا المز نه فاسدي دا امام يوسف صاحب وین کان کثير موضوع قدمي ځای د پښو هغه چې د پښې پرې شي دي ورکبته د زنګنو ځای طاهرن پاکو چې پښې او زنګنونه پرېشته دا ځای پاکو او موضوع جبتي ځای د تندي و انفه د پزې نجس مردار چې دک پر کم ځای پزې شوول پر کم ځای تندي شوی دا ځای مردار عن ابي حنيفه ته پنيز د امام صاحب چې ان ودا چې د سجده دی وکي على انفه پر پزه باندې یوازې سجده دی پر تندي باندې نور سره لګي امام صاحب وای خالی پر پزه دی سجده وکي دا پزه دی ولګي قسم دا ځای مردار دی وتجوز صلاته نو دی ویل منځ روا دی خلاف لهما دا خبره په دې خبره کې اختلاف کړی دی یارانو یعنی امام احمد صاحب امام صاحب وین کان کچیر موضوع موضعي انفه د پزه نجس مردار ولو کچیر ځای د پزې چې هغه پزه پر لګي دا ځای مردار وسائر المواضع ټول ځایونه طاهرن پاکو جاز روا دي بلا خلاف بلا خلاف چې د پر کم ځای پزه لګي نور ګرد ځای حلال دي خالی د پزې ځای چې هغه مردار دي وای د دې المنځ دي روا دي جایز دي وذكر شمس الایمه سرخسی هغه ذکر کړ دي امکانات کچیر و نجاست مرداری په موضع الکفین په هغه ځای کې وجد لاسونه نږدې ورکبتین یا د زنګنو په ځای کې چې زنګنو نږدې جازت روا دي صلات المنزده وقال في العيون فعيون کې ویل دي هذه روایت دا روایت چې د شاذتون د خلاف د قاعده یا نادر دي والاصح صحیح خبره داده انداد یقال چې وای ان کان کچیرو په موضع په ځای کې رکبتې د زنګنو لا تجوز صلاته المنز نه دی روا ښه خبره داده چې دغه چا د پاره المنز نه دی روا کچیر په ځای کې د زنګدو د مرداري بیا المز نه دی روا وان کان کچیرو موضع ځای احدى قدمه یو د پښوسه د یوې پښې ځای مردار وو نجسن مردار و د بل د پاک لا تجوز روا نه دی دغه هم بیا نه دی روا اذا وکانه کچیرو قد وضع هذا غپشای پر دغه مردار ځای اشو ګوره کې پر مردار ځای اشو بیا روا نه دی او که نه وای شي بیا روا دی وان کان کچیرو تحت كل قدمي لاندې در هر پښه اقل کم من قدر درهم در اندازه کم مرداري و دوی پښې
یوې پښې اندازې لاندې هم د دریم در اندازه کم دی، د داپلې پښې لاندې هم د دریم در اندازه کم دی. نو فلو جمع که چیرې د مرداري سره راجمع سي یسیرو ګرځي اکثر زیاتې من قدر درهمي در درهم در اندازه زیاتېږي یمنعو دا لمونځ منع کوي کما یمنعو لکه مخکې چې منع کوي. اذا کان که چیرې و فی ثوب په جامه کې د طاقین لکه په هغه کې چې جامه د دوه استرو وله په هغو کې څنګه لمونځ منع کېدی په دې کې هم د ارکان لمونځ منع کېږي. ولې په دغه دوې پښو ځایونه چې دي دا چې سره راجمع کې قدر د درهم څخه زیاتېږي چې قدر د درهم څخه غلیظه مرداري زیاته سي د دې سره بیا لمونځ نه دی جایز. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.